طالبانو څنګه یو ځل بیا پنجاب ته خپله وفاداري ښکاره کړله؟ طالبانو د منظور پښتین خولۍ ته ولې ور پورې کړ؟ تازه څه شوي دي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د طالبانو او اسلامي امارت په نامو ځینو ضمیر فروشو افغان دښمنه کسانو د مشر منظور پښتین خولۍ ته اور ورکړی دی. خبریال وی پاڼې ته یو داسې ویډیو په لاس ورغلی چې پکې ځینې مخپټي وسلوال چې ځان د طالبان بولي او سپین بیرغ یې په لاس کې نیولی او وایي چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین دي، د هیواد د ملي ټوپۍ خولۍ بې حرمتي کوي. هغوی خلکو ته ګواښ کوي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین خولۍ باید څوک پر سر نه کړي. په یاد ویډیو کې مخپټي وسلوال چې ځان طالبان ګڼي عام افغانانو ته هم ګواښ کوي که هر چا د منظور پښتین خولۍ پر سر کړې وه او بیا یې د افغانستان ملي بیرغ له ځان سره درلود، د دوی په وینا د اسلامي امارت د مشرانو په غوښتنه به ورته سخته سزا ورکړل شي. په یاد ویډیو کې مخپټي وسلوال یادونه کوي چې دوی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ طالبان دي. دا وطن پروش چې له هرې ډلې سره تړاو لري د استخباراتي کارکوونکو په توګه خپل مخونه پټ ساتي او ښایي علت به یې دا وي چې د پښتون افغان له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. که څه هم تر دم ګړۍ او وسلوالو طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د ډیرو په باور ښایي دا د پاکستان یوه ناکامه هڅه وي چې وسلوال طالبان له پښتون ژغورنې غورځنګ سره په فشار اچوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون ټوپۍ په ټوله نړیواله کچه د پښتنو لپاره په مقدساتو کې شمیرل کیږي او دا ټوپۍ د هر وطن دوست پښتون افغان لپاره د ویاړ، فخر او افغان ژغورنې سمبول کیږي. د خبریال وی پاڼې اداره له ټول پښتون افغان ولس څخه غوښتنه کوي چې د دې ټوپۍ د بې حرمتي د مخنیوي په موخه د پاکستان او که طالبانو دا کار کړی وي په ځانګړي ډول د طالبانو خلاف आवाज اوچت کړي. باید وویل شي چې د طالبانو په نامو دغه مخپټي وسلوال په داسې حال کې د منظور پښتین خولۍ ته اور اچوي چې تازه د کرکې هغې غاړې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او مخکښ غړو په لسګونو زرو پلویانو د میرانشاه په ښار کې یوه ډیره لویه غونډه ترسره کړې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.